یو ځل بیا مو هرکلی کوم. ډاکټر صاحب تاسو خبرې کوئ نو زما پرې ذهن کې یو خبره بار بار تاویده راته. یو خو تاسو پرې خپلو خبرو کې زموږ ډېر مینوال هغه پښتو مسله راکنه که چې د اردو په سکولونو کې د انګریزي په سکولونو کې سبق ویلی په خپله ژبه باندې ډېره پوهه نه لري ځکه زه هم داسې اسانه پښتو. تاسو عمراني معاهده یو خو د دې راته لږ وضاحت وکړئ چې عمراني یو که دې سره یو تړلی بل سوال هم کوم چې تاسو ته لږ اسانه شي. د تېر وخت کې په پېښور کې ډېره غم لړلې واقعه وشوه. موږ هره ورځ په لر او بر وطن کې چې کوم دی نو یا اخوا د تورې کرښې یا دې خوا څه ناڅه داسې کېږي چې په سوونو لاشونه دي په سکولونو کې بمونه دي په جوماتونو کې په جنازو کې. اوس زموږ نه ماشومان چې کوم دي دا چې په سکول کې هغه ورځ په پېښور کې څه وشو نو د دوی په دې ذهن باندې په دې فکر باندې خو ورته هم ډېر خراب اثر شوی. د دې لپاره موږ څه کولی شو؟ نزار صاحب عمراني معاهدې ته د پولیټیکل ساينس په اصطلاح کې سوشل کنټراکټ وایي. دا موجوده قومي ریاستونه چې دي نیشن سټیټس د موجوده چې دي یا موجوده ریاستي نظام چې دی پاکستان دی افغانستان دی او که انډیا ده او که امریکا ده او که برطانیه ده او که فرانس دی او که جرمني ده دا د سماجي عمراني معاهدې یا د سوشل کنټراکټ لاندې دي. سوشل کنټراکټ دې ته وایي چې خلک ریاست سره یو معاهده وکړي یو عهد وکړي یو لوز وکړي. هغه لوز دا دی چې خلک څه ازادۍ د نور خلکو دپاره ریاست ته حواله کوي او د هغې په بدل کې ریاست داسې وکړي چې هغې ته تحفظ ورکړي او ریاست داسې وکړي چې د اجتماعي فیصلو دپاره لکه سیاست به څنګه سیاسي ادارې به څنګه چلېږي انتظامي ادارې به څنګه چلېږي اقتصادي ادارې به څنګه چلېږي د هغې دپاره اصول وټاکي. هغه اصولو باندې ټول خلک اتفاق وکړي. چې هغه اصولو باندې ټول خلک اتفاق وکړي نو دې ته موږ وایو چې دا د ریاست معاهده شوه د ریاست اساسي قانون شو. دغه اساسي قانون دغه فاونډیشنل لا دغه سوشل کنټراکټ دې ته عمراني معاهده وایي. نو چې کوم ریاست څومره پورې دغه معاهده او دغه لوز پوره کوي هغه پورې هغه ترقي یافته ریاستي یا هغه پورې هغه د فلاح ریاستي څومره چې د دې معاهده کې یا دې لوز کې کمی راولي هغه د فلاح نه کمیږي. که یو ځای کې راولي مثلا دا چې که فرض کا په عمراني معاهده کې دا دي چې خلک به د پارلیمان په ذریعه د خپلو نمایندګانو په ذریعه د پارلیمان په شکل کې یا د ولسی جرګې په شکل کې یا د مشرانو د جرګې په شکل کې نیشنل اسمبلی په شکل کې یا د سینټ په شکل کې یا د پروونشل اسمبلی په شکل کې قانون جوړي چې د ټریفک قانون به څنګه او د بینک قانون به څنګه دغه قانون نه جوړي. که فرض کا ریاست پارلیمان دې قانون جوړول ته پرې نه دي یا نور ملکونو سره به تعلق څنګه ساتي دفاع به څنګه کوي مارکیټ به څنګه زیاتېږي مینوفیکچرینګ به څنګه کېږي ټیکسونو نظام به سي. که ریاست د پارلیمان په ځای چېرته یو اداره د قانون جوړوي یا چېرته یو ادارې په هغې باندې اثري یا چېرته د څه خلکو سره په هغې باندې اثري د دې مطلب دا دی چې ریاست دغه عمراني معاهده یا دغه سوشل کنټراکټ نه پوره کوي. نو دې مطلب دا دی چې د هغه د ولس په کار دا دی چې د منلو په حواله ان ریکګنیشن په حواله د تقسیم په حواله ان د ډسټریبیوشن په حواله او د تنظیم په حواله بیا د ګوندونه جوړي او پر ریاست فشار وروړي چې هغه ټول حقونه ریاست هغه وګړي ته ورکړي چې د وګړي کوم. نو دا داسې خبره ده چې پخوا حکمران او بادشاه او رعایا وه. دا سوچ انسان چې ارتقا راغه نو دا اوس وګړي او ریاست وګړو ریاست نو اوس خلک غلامان نه دي اوس خلک رعایا نه ده اوس خلک انسانان دي شهریان دي سټیزنز دي وګړي دي. دا دویم سوال تاسو ډېر زیات مهم دی. دوه څیزونه د تشدد نه نفسیاتي حواله باندې خامخا راولړېږي. دوه څیزه یو ته مونږ یره وایو فیر یو داسې عمل دی چې هغه د انسان د ذهن یو حصه بالکل مفلوج کړي د هغې د خلیې یا نیورونز کار پرېږدي یا کار په غلطه طریقه کوي. نو د زده کړې صلاحیت د سوچ کولو صلاحیت او د تخلیق صلاحیت په یره کې ممکن پاتې نشي. نو چې کوم ماحول کې یره یا چې کوم کور کې یره یا چې کوم ملک کې یره یا چې کومه ټولنه کې یره نو هغلته سوچ زده کړه او تخلیق ختم شي. نو یو خدای چې د تشدد څومره پیښې چې کېږي هغې سره د یرې ماحول. دویم د دې نتیجه کې یو بل عمل را پیدا کېږي یو بل احساس کیفیت را ولاړېږي او هغه کیفیت ته وایي عدم تحفظ چې د ماشوم یا د لوی یا د وګړي هر څوک چې وي د انسان
دا یقین او اعتماد نی، دا باور نی چې دا کس زما ملګری دی که زما ملګری نه دی، دا پلار زما د پلارتوب دغه پوره کوي که نه پوره کوي، د هر سوري نه یریږي، د هر ځای نه یریږي، د هر عمل نه یریږي. نو د عدم تحفظ احساس اصل کې بیا انسانانو کې د جوړ سوچ کولو یا د اوږد مهال یا د لانګ ټرم پلانینګ کول یا منصوبه کولو صلاحیت ختم کی. نو زموږ په سماج کې کته ګوري دا دوه عملونه تا ته ډیر واضح ښکاري چې ځوانان په لنډه لار چې کله ځان له څیزونه حاصلوي کنه اصولو کوشش کوي، کله یو پسې منډې کله بل پسې منډې یا ترهګرۍ غاړې ته تلل، نو دا اصل کې د عدم تحفظ بنیادي نتیجه وي. تاسو وکتل چې زموږ کې د اقتصادي نوې فکر یا سماجي نوې فکر یا سیاسي نوې فکر دا منځته نه راځي، دا د غیر کیفیت دی چې موږ اصل کې د سوچ کول نه منې کوي. دا ډیر خطرناک یا داسې قسمه تاسو ورته ویلی شي چې زهرناک اثرات دي چې د تشدد نه راولاړېږي. او ډاکټر صاحب اوس تاسو خپلې خبرې کولې، زه وایم چې داسې سمندر راته په کوزه کې رابند کړي او تا راته ووایه چې د پښتنو د تاریخ د پوره تاریخ کم داسې دورونه دي یا کم داسې تحریکونه چې زموږ په ټولنه باندې اثر کړی دی. ډېر ښه موقع زه ته بالکل په لنډه د وایم هسې خو ډېر اوږد تاریخ دی او ډېر اوږده عوامل دي. یو ناسته پې کوو، یو ناسته پکار چې په دې خالص وشي او په دې خبرې تېر وشي، مباحثه مکالمه وشو، دا پکار چې موږ بار دا خبرې یو بل ته یادوو کوم یا خو درې مهم تاریخي اثرات یا تاریخ د پښتنو د سیاست او د سماجي مبارزې درې مهم تحریکونه داسې دي چې هغه د نه هېرېدونکي او ډېر ژور اثرات لري. لومړی تحریک د پیر روښان تحریک روحانیانو تحریک. پیر روښان څه چلو که چې عمدغه ځای کې چې کوم روحاني تصور یا اقدارو هغه قامیت ته بدل که، عدالت او صداقت او نږدېوالی او د خیر البیان په شکل کې هغه یو داسې تصور مخې ته راوسته چې کوم هغه چې روحاني اقدارو هغه قامي اقدارو ته بدل که. نو ګویا کې چې کوم قبایلي شناختو قبایلي شناخت اجتماعي شناخت کې بدل که او دې سره سره د کمال کار دا وکړه چې د پښتو نثر یې په ډومبي پېره ولیکه. نو دا ورته پته وه چې دا د ملا تیر دی. نو اگر چې اکبر باچا عمومي طور باندې ډېر وسیل مشربه باچا و، خو دا تحریک هغه نه برداشت نشه. نو د دې د وجې نه دا تحریک د ماتولو کوشش وکړو، یرغلونه مو وکړه، اگر چې یو فکري مبارزه مو وکړه، دلته خلک هم را پیدا کړه، خو دې سره سره یې پې یرغلونه مو وکړه او دومره کمیټمنټ یا دومره خلوص د دغه تحریک د خلکو وو چې زما خیال چې کم ځای کې موجود وو هغه د تحریک سره ټینګ ولاړو. بل کار د تحریک دا درېیم کار د تحریک دا وکړه چې ډېر لوی تخلیقي فنکاران را پیدا کړه. مرزا خان انصاري او معز الله مون تاسو چې ګوري نو تاسو به وایي چې دا د سونو کالو مخکینه دا سوچ او دا فکر او دا تخلیق دا کم انداز کې په مخ کې تللی. حمید بابا وایي که نه چې فارسیوانو د حیرت ګوتې په خوله کې چې حمید غزل سرا شو په پښتو کې، دا هغه چې کله هغې غزل سرا شو نو فارسیوانو د حیرت ګوتې په خوله کې حیران شو ورته. بیا دویم چې کوم ډېر مهم تحریک و او هغه په کلتوري شکل کې مو، هغه په سیاسي شکل کې مو او هغه په سماجي شکل کې مو او په هغې باندې د هغې سر خلاصو، د هغه تحریک د خلکو سر خلاصو او د هغې سرخیلو خوشحال خان خټک. هغه یو ډېر سیکولر د پښتنو د شناخت د سیاست مخې ته راوړو او د مختلفو اړخونو باندې د طب نواله. زه تاسو ته یو خبره صرف کومه دغه چې کوم وخت کې جان لاک چې کوم د سوشل کنټریکټ بنیادي تصور مخې ته راوستی و، د جان لاک کوم وخت کې 19مه صدۍ کې چې دا مقاله لیکله نو دغه خوشحال خان خټک اورنګزیب عالمگیر په جیل کې اچولی و او کوم جیلو چې دغه پې خپل شعر هم ویلی دی، کلندر صاحب پې خپل شعر هم ویلی چې په خوشحال پرنتبور کې وشوې، هغه کانې په مالاهور کې وشوې. پرنتبور کې هغه یو مقاله ولیکله، د هغې نوم دستارنامه. دا داسې ښکارېده چې د هغه وخت د پښتنو د سماج سوشل کنټریکټ و چې قیادت به څنګه کېږي او مشري به څنګه کېږي او فیصلې به څنګه کېږي او اجتماعي فیصلې به څنګه په مخ کې بوځو. نو ګویا کې راوړلو. بیا درېیم
او مهم تحریک د پښتنو خدای خدمتګار تحریک و چې د ډېر وخت نه شروع خو په 1921 کې تحریک اصلاح الافاق نه او په 1919 کې خدای خدمتګار تحریک نو هغې د پښتنو قامیت مخکې خو هغې کول کړه چې پښتنو قبایلي شناخت پیر روخان او خوشحال خان خټک دا کړو چې قبایلي شناخت اجتماعي شناخت راوسته او هغه شناخت د سیکولر اقدارو باندې ودرو خوشحال خان خټک دا بیا د قامیت مدنیت غاړې ته راوسته د خدای خدمتګار تحریک او د هغې درې مهمې اړخونه چې څنګه انساني احترام یا بشر دوستي په مخ کې لاړه شي څنګه تکثیریت او هرګوندیزي په مخ کې پلورلیست ډیموکراسي هرګوندیزي او تکثیریت څنګه په مخ کې لاړه شي او څنګه پښتانه خپل کلتور سره هم وتړلی شي او موجوده تهذیب سره هم وتړلی شي دا د هغې مهم اړخونه او په دې بنیاد ډېر ژور اثرات کړي د پښتنو په سماج